بل عبادت مونږ ته په دې روژه کې متوجه کیږي چې هغې ته پترانه او یا سرسایه وي. نو دا روژه بدني عبادت دی. څه عبادت دی؟ د عباداتو دو قسمونه دي، یو مالی عبادت دی او یو بدني عبادت دی. نو دا روژه موږ په بدن باندې نیسو، دا بدني عبادت دی چې کله دا بنده صحیح ونیسي نو الله تعالی د په مال کې په د باندې یو بل عبادت لازم کړی دی چې هغې ته پترانه یا سرسایه وي. دا به دا بنده ورکوي او دا واجب ده. او چې څوک د وس خاوند دی او نه ورکوي نو د ده روجې د سر د پاسه زوړندې دي تر څو چې دا نه ده ادا کړې دا روجې نه الله نه قبلوي په خپل دربار کې چې د وس خاوند دی، صاحب استطاعت دی. دې باره کې حدیث واورئ. عبدالله ابن عمر فرمایي چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. عبدالله ابن عمر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مؤمنانو باندې صدقه د فطر واجب کړی ده او لازم کړی ده چې د هغې مقدار څه شی دی؟ نو د هغې مقدار یو اوږی دی د کجورو نه او یو اوږی دی د وربشو نه، او نورو روایات کې ورسره زبیب هم راغلی دی اوس کې د دې نه یو اوږی دی صاع، او د غنمو نه نصف صاع من بر نیم اوږی دی. دا د دې لپاره نصاب دی. او دا به ورکوي څوک؟ هر هغه سړی چې د هغه څه نه څه استطاعت کېږي، دا پترانه پې نه بوج کېږي، کور یې خپل دی، سورلي خپله ده او قرض هم پې نشته دی، نو دی به لازم دا پترانه ادا کوي. او د الله پیغمبر دا هم دی حدیث کې فرمایلی دي چې دا په آزاد سړي باندې هم ده او په غلام هم ده، دا په نارینه هم ده او په زنانه هم ده، دا په غټ باندې هم ده او په ماشوم باندې هم ده. تر دې پورې حکم دی چې کم ماشوم د اختر د شپې د سبا صادق نه مخکې پیدا شي د هغه پترانه به مدا کېږي، هغه پترانه او سرسایه به ورکوي. نو که د کجورو د وسکو حساب کتاب کوو او د وربشو نو هغه خو یو اوږی دی، کم از کم دړی راځي. که د چا وس کېږي نو دغه کجوري دی والي وردي کي د الله د رضا دپاره، د هغې قیمت دی ورکي چې دی د وس خاوند دی. چې څوک د وس خاوند دی هغه به په اعلی شي باندې عمل کوي، خو چې غریبان دي کمزوري دي نو هغې به بیا په ادنا څیز باندې عمل کوي. نو په دې دور کې د ټولو نه اسان شی چې کوم دی هغه عزتمندو زمونږ دپاره غنم دي، اگر چې هغه هم نن سبا ډېر ګران دي. د هغې نه نیم اوږی دی، 2.5 کیلو راځي، 2 سیره او کم 2 سیره دغه نصاب راځي. د اختلاف بنابر اختلاف و روایت پکې شته دی، اقوال پکې دي. نو آسان شی زمونږ دپاره نن سبا غنم دي. ما په خپله د غنمو د ریټ تپوس نن په منډۍ کې وکړو، ځکه چې دا خو ډېره حساس خبره ده چې زه تاسو ته حکم کوم او فتوا جاري کوم نو بیا به ځان هم پوه کوم. نو ما ته منډۍ والی وی چې د غنمو نن ریټ 6200 روپۍ دی، استغفر الله، او سرکاري ریټ 3.5 مقرر شوی دی، خو هغه به چېرته د اختر نه وروستو لاګو کېږي او په سرکاري ریټونو باندې عمل چا کړی دی. نو د هغې په بنیاد باندې چې حساب کتاب وشو نو کم از کم 300 روپۍ به هر سړی پی کس ادا کوي سرسایه. خبر هم ذهن ته راله؟ لس یا شل پکې کمې او پوره شی به الله له ورکوي، الله په پوره کار باندې رضا کېږي. نو 300 روپۍ پی کس دا د خپل سرسایه حساب ولګوئ.